ډیر زبردست او ښه خبر. خوشحال سادات یو ځل بیا میدان ته راغی. امرالله صالح ولې د خوشحال سادات ته لوی مسؤلیت وسپاره؟ صالح د خوشحال سادات په اړه تازه څه ویلي؟ دلته یې له موږ سره په دې ویډیو کې وګورئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. دا په داسې حال کې ده چې کابل کې د پاکستان سفارت مخې ته د ویزو اخیستلو کې افغانان له ډېر سخت مشکلاتو سره مخ دي. همدا اصلي لامل و چې امرالله صالح لاس په کار شو. اوس تازه خبر دا دی د ولسمشر غني لومړي مرستیال امرالله صالح ویلي په کابل کې د پاکستان سفارت مخې ته د ویزو اخیستنې په موخه ګڼې ګوڼې ته په پامې د یادو ویزو د ویش او تنظیم ټولې اړونده چارې د کورنیو چارو وزارت د عامه ساتنې تصدۍ رئیس جنرال خوشحال سادات ته سپارلي دي. صالح په دې اړه په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې د نوې پریکړې له مخې به د کابل ښار په 14 برخو کې لومړی پاسپورټونه د مسؤلو کسانو له لوري راټول او بیا به په کابل کې د پاکستان سفارت ته د ویزو صادرولو په هدف سپارل کیږي. نوموړي زیاته کړې چې د پاکستان د ویزو صدور او تنظیم به د کورنیو چارو وزارت له لوري په کابل کې د پاکستان له سفارت سره په همغږۍ ترسره کیږي. د پاکستان د ویزو ویش هغه موضوع ده چې عام خلک تل په دې اړه شکایت کوي او زیاتوي چې کمیشنکاران ترې د ویزو پر سر له 200 څخه تر 300 ډالر غواړي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو سره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې وي ویډیو لایک کړئ، د سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.